د زمري یا اسد 28مه د هیواد د خپلواکۍ له 105 کلیزې سره برابره ده. افغانان په دې بریالي شول چې د 1298 هجري کال د اسد په 28مه له انګریزي استعمار څخه خپله ازادي ترلاسه کړي. دا ورځ په تاریخ کې ډېره زیاته مهمه ده ځکه په همدې ورځ باندې افغانستان د استعمار څخه خلاص شوی دی. افغانانو په کلکه په اتحاد او اتفاق سره د بهرني اشغال په وړاندې مبارزه کړې ده او د همدغه اتفاق او اتحاد په نتیجه کې د همدې مبارزې په ترڅ کې الحمدلله افغانستان استقلال او خپلواکي ترلاسه کړې ده. دا ډېره زیاته مهمه ده چې افغانانو د انګریزي ښکېلاک په وړاندې له جنوبه تر شماله له شرقه تر غربه ټولو په یوه اواز باندې د اشغالګرو په وړاندې مبارزه وکړه او د خپل استقلال او ازادۍ او خپلواکۍ لپاره یې په ګډو سره د اشغالګرو په وړاندې مبارزه وکړه. په بلخ کې یو شمېر کارپوهان د تاریخ په بېلابېلو دورو کې د بهرنیانو لخوا د افغانستان اشغال ښکاره تیری بولي او وایي چې د دې هیواد وګړو ټولو هغه کسانو ته چې په افغانستان یې یرغل کړی په یووالي او وحدت سره ځواب ورکړی دی. تقریبا 3 بار افغانستان اشغال شدگی است. یک بار از طرف انگلیس ها بود، مرتبه دوم از طرف روس ها بود، مرتبه سیوم از طرف امریکایی ها بود. آزادی یک چیزی است که طبیعت هر انسان آزادی میخواه. مثل که ما و شما خوراک چیز طبیعی است، نوشاک چیز طبیعی است. آزادیم یک چیز طبیعی انسان است، حق هر فرد انسان است. در همون 3 بار که افغانستان اشغال شده و هیچ ملامتی مردم افغانستان نداشت. در تاریخ افغانستان که مطالعه شود افغانستان مردم افغانستان به هیچ کسی ضرر نرساند. اول اشغالم غیر قانونی بود، اشغال دوم غیر قانونی بود، اشغال سوم غیر قانونی بود. ملت افغانستان یک ملت مسلمان مجاهد متفق اتحاد و اتفاق هستند. دست به هم دادن و حمایت همه وقت از مجاهدین کردن، اقشار مختلف ملت‌های مختلف و آزادی خود گرفتن. این آزادی افتخار ملت افغانستان است و این آزادی افتخار کل مسلمانای جهان است. همدارنګه د بلخ ولایت اوسیدونکي هم له انګلستان څخه د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستل د دغه هیواد په تاریخ کې یو له مهمو پړاوونو څخه بولي او ټینګار کوي چې افغانان هیڅ کله د چا زور او تیری نه مني. مردم افغانستان هر روزش یک افتخار است، چرا در تاریخ دنیا نشان دادن که چی ابرقدرت های دنیا را سقوط دادن، مثل که انگلیس بود و روس بود که ناتو امریکا بود. استقلال خو ډیر ښه شی دی. موږ تاسې 3 استقلال لرو چې الحمدلله په درو سره کې توانېدلي. افغانان ډیر غیرتي ځوانان دي، غیرتي خلک دي او خپل استقلال به بیا 28 به دې لمانځي او دا 3 استقلال به ټول لمانځل کېږي. افغانستان په خپل معاصر تاریخ کې د بریتانیې شوروي اتحاد او امریکا چې ټول متحدان هم سره یو لخوا اشغال شوی دی چې افغانانو د خپل یووالي او جهاد په واسطه 3 واړه هیوادونه له سترو ماتو سره مخ کړي دي او هیواد د دوی د شتون څخه آزاد کړی دی.